یو خبره په غور واوره، په دې دنیا کې د کامیابی او د صحت هیڅ راز نشته. په دې دنیا کې هر موټه انسان ته پته ده چې وزن څنګه کمیږي. آیا داسې موټه انسان شته چې نه پوهیږي چې وزن څنګه کمیږي؟ نه، ټولو ته پته ده. اوس وګوره کامیډین بارتی، هغه 15 کیلو وزن کم کړی دی. دا داسې نه ده چې هغه ته دا خبر نن معلومه شوی و چې وزن څنګه کمیږي. هغه ته دا خبره مخکې نه هم معلومه و. هیڅ راز نشته. همداسې هر سیګریټ څکونکي ته پته وي چې سیګریټ صحت ته نقصان رسوي. په ډبي باندې ښکاره لیکلی شوي وي سیګریټ څکل صحت ته خطرناک دي. په هر ډبي باندې بد تصویرونه لګېدلي وي. که څوک لیک نشي لوستلی، لیدلی خو شي، خو بیا هم خلک وایي زه د 15 کالو نه سیګریټ څکم، ما ته معلومه نه ده چې دا دومره نقصان لري. حالانکې ټولو ته معلومه ده. پخوا به په سینما کې د فلم نه مخکې یو ایډ راتلو. یو سړی و، د هغه نوم و موکیش. د ګوټکې د خوړلو د وجې یې د خولې کینسر شوی و. ایډ به چلېدو او خلکو به هم هغه وخت کې ګوټکه خوړله، چا خپله ګوټکه ونه غورځوله. همداسې هر شرابي څکونکي ته پته وي چې شراب صحت ته نقصان ورکوي. تقریبا هر انسان ته معلومه ده چې څه غلط دي او څه صحیح دي. مسله دا نه ده چې موږ ته پته نشته، مسله دا ده چې موږ عمل نه کوو. تر دې حده پورې چې سپی هم پوهیږي که سپی د یو ځای نه ډوډۍ پټه کړي نو هغه یې هلته نه خوري، بلکې د هغه ځای نه بل ځګي ته ځي، اخوا دېخوا ګوري چې څوک نه وي نو هلته خپل خوراک کوي. هم هغه پوهیږي چې دا غلط کار دی، او که ساتلی سپی هغې مخې ته ډوډۍ ورواچي هم په هغه ځای باندې خوري. همدغه سپي ته پته وي چې څه سم دي او څه غلط دي. ټولو ته هر څه معلوم دي، فرق یوازې یو شي کې دی، پوهه نه بلکې عمل. د ویډیو مقصد دا دی په دنیا کې هر چا ته پته ده چې غلط څه دي او صحیح څه دي، خو امپلیمنټیشن موږ نه کوو. مطلب دا کار باندې عمل کول ضروري دي.